چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله اکمل. ملګرو، د نن په ویډیو کې موږ وایو چې څنګه له خپل موبایل څخه کمپیوټر جوړ کړو. نو د هغه لپاره به ساده راسو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به یو ایپ سرچ کړو، د وین اوه سمو په نامه. کله چې دا سرچ کړئ، د اول ایپ د دلته به کلیک وکړئ، دا ایپ به تاسو ته راواوړي. نو د هغه لپاره تاسو ته به انسټال راواړوي. ما دا ایپ په ټلفاني کې انسټال ده، نو زه به ساده پلی ووم. له هغه وروسته به زموږ موبایل د کمپیوټر شکل ته واوړي. بس ساده به ګیسټ ووایي. له هغه وروسته به تاسو د کمپیوټر څخه خلاص شئ. ملګرو، اوس به دلته ساده دا کلیک داسې ټینګ کړئ، د هغه وروسته به کلیک وکړئ. دا به تاسو ته ریفریش شي. دلته به راسئ دې سپیسي ته. هره وینډوز ته یې غواړئ دلته یې راوستلی شئ، 11 17 هره وینډوز ته یې دلته ورته بدلولی شئ. د هغه تیم دا 10 وینډوز ته دا به واړوو. له هغه وروسته به راسو، دا به د 10 وینډوز شکل اختیار کړي. ملګرو، که مو چیرې ویډیو خوښه شوي زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.